بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا يوزن ورك لا يعذر مزود ورخبيك. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو مشرانو په اجازه بیبي بنسټ ټیم ویاړ لري چې یو ځل بیا ستاسو منځ کې حضور لري. دا زموږ دوهم سفر ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ ته دی. په دې سفر کې موږ مختلف اهداف او پروګرامونه لرو او اوسنۍ غونډه مو د هغو کسانو لپاره جوړ کړی چې معیوب او معذور دی او په پښو کې مشکل لري. موږ ستاسو مشکل د حل لپاره ډول ډول امساګانې مرسته چمتو کړی. که څه هم زموږ مرسته کوچنی دی خو بیا هم امیدوار یو چې تاسو د منلې وړ وګرځېږي او تاسو ټولو نه مننه کوو چې دلته هم تشریف راوړو او په زحمت سوئ او هغه کسانو چې ونه شو کولی تر دا ځای پورې راشي هغوی ته به تر هغوی کورونو پورې دغه مرسته رسوو او تاسو نه مو هیله دا دی چې په دعاګانو کې مو یاد وساتئ. مننه کوم تاسو ټولو نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مونږه د بیبي د خیریه بنسټ نه ډیره مننه کوو چې دا څوم ځل د حصارک ته راځي او د حصارک د خلکو دپاره یو څه مواد راوړي یا نوټ کومکونه کوي معیوبینو سره. دا ډیر د شکر ځای ده او دوی ته د آلاتو نور توفیق هم ورکړي چې آینده دپاره هم دغسې کومکونه وکړي. د ولس سره زموږ ولس د هرې نګاه نه ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفونه لري، مشکلات ډیر زیات دي او دوی په دې لاره باندې راغلي دي او مخکې هم دا راغلي کومکونه یې کړي خلکو سره ولس سره او آینده هم غواړو چې د دې ولس سره مختلف کومکونه وکړي. نور دی په خدای سپارم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود شریف ولولئ. اللهم صل على د حاضر مجلس په اجازه دا چې د خیریه بنسټ قدرمن انجینر سیف الله خان تکرارا د حصارک غلجی ولسوالۍ ته په بار تشریف راوړی او کومې هغه مرستې چې د سره وجود درلوده او د دې له طریقې نه ولسونو معیوبینو ته دا هغه معیوبین دي چې څو لسیزې ځبلې دي او اوس احتیاج محتاج دي او دوی ښه تشخیص کړی ده او دوی تشخیص مطابق دغه مرستې او همکاري ورسره کوي. دا همکاري موږ لا سترګې په لار یو باید د تل دپاره د دغه حصارک غلجی ولسوالۍ له ولس سره جاري وساتل سي. زه دوی ته هرکلی وایم، هر کله دې راسي الله دې دوی ته ښه ژوند او ښه زندگی او لا شفاعت او د الله تعالی نه اجر عظیم ورته غواړم.
بسم الله خیره بنسټ ډېره مننه چې موږ سره د امساګانو کومک کور ودان خدای دې خیر ورکړي خدای دې هر قدم دې نظام سره کې واچي کور ودان مننه خیر اوسي سلامت اوسي هر مؤمن مسلمان چې بل مسلمان سره هر څه هغه کوي خدای دې وزرونه ورکړي او خدای ورکوي ځکه الله پاک وایي که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای کسان تاسو مؤمنان تاسو پرهیزګاران وکړئ تاسو هغه وکړئ او الله په حکم کوي تاسو ښو خلکو سره ناستی کوئ تاسو ښو خلکو سره هغه کوئ توفیق ورکوئ ځکه دا یوه فایده د هغه دنیا هم ده او دې دنیا هم ده ځکه کفار دلته یقین وکړه دې دنیا باندې هغه ورکوي واجب له دا څومره هغسې کړي ورکوي خو آخرت کې د هغوی نشته خو د مسلمان لپاره د دې دنیا هم ګټه ده او د آخرت لپاره هم ګټه ده او خدای پاک ورکوي خدای دې وزرونه ورکړي دا څو راتلونکي دي دا انجینر صاحب دی دا ټول دا اشرف خان خدای دې وزرونه ورکړي او دا ټول خلک د سپین ږیري او ګوډیان د هغه ټول دې ته هغه ورسول او ورکوي ورې کړل خدای دې وزرونه ورکړي دعا به وکړو خدای دې رحم وکړي الله اکبر ما خو په خپل نوبت سره ما ته چې کوم حق راکول سوی و ما وینا وکړه خو داسې احساس زه لرم او یا داسې احساس هڅه وسولم چې تاسې چې د دې سپین ږیرو او د دې معیوبینو او په عمل کې دا ثابته شوه چې خیره بنسټ په راز کې محترم صفی الله خان انجینر او دغه رهنمایي یا دا هڅول یا دلته راجلبول دا د محترم الحاج حاجي صاحب حمید الله خان چې موږ یې په تورعلي خان باندې شهرت لري او دی د ملکانو د کورنۍ یو ښه شخصیت ده او ښه سپینګیره ده او دته د لا عزتونه خدای وروبخي چې همداسې د تل دپاره وهڅېږي او دغسې د خیري بنسټ هغه همکاران راجلب کړي چې اسارک ته مصدر د خدمت وګرځېږي زه بیا د تکرار ترې مننه کومه لکه دغه امسا چې موږ سپین ږیري ته راکړو دا له موږ سره د امسا همکار شوه آیا داسې فکر وکړه د سپین ږیري عزت پې خوندي سه او دوی چې سپین ږیرو ته عزت ورکوي الله دې دوی ته عزت ورکړي او یادو دی وي د موږ له خوا نه ورته ډېره مننه کوو خدای دې خوشحاله او آباد او سرفراز لري ومن الله توفیق دغه وس او توفیق خو ستاسې موږ سره وکړي موږ سره چا نه کول دومره نیکۍ لکه ستاسې وکړي الله تعالی تاسې باندې ورحمېږي هر ځای کې داسې نه هم په کور هم په ساره هم په مسافر هم په کور هم هغه دنیا هم دغه دنیا الله تعالی د غواړم چې هغه دنیا او دغه دنیا چې دا دنیا هم ښایسته هغه دنیا هم ښایسته مننه خیر